بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه ویډیو کې یو ځل بیا په هغو تخنیکي پوښتنو بحث کوو چې کیدای شي له تاسو څخه په انټرویو کې مطرح شي یا ته به حیث ایچ آر ټیم غړی په انټرویو کې دغه پوښتنې باید مطرح کړي او د دغو پوښتنو په هغه پس منظر باندې پوه شي چې دغه پوښتنې ولې مطرح کیږي او دغو پوښتنو شاته چې دی کوم پټ اهداف دي چې هغه ته باید په هغه کس کې چې انټرویو وي مصاحبې ته حاضر شوی دی په هغه کې ومومي. اوله پوښتنه په دغه ویډیو کې دا دی چې دا پوښتنه چاته راجع دی؟ دا پوښتنه چې دی کیدای شي ډپارټمنټ منیجر ته متوجه وي یا د ایچ آر ټیم یو غړي ته چې هغه نوی استخدامیږي هغه ته متوجه وي یا د یو پروژې مشر ته متوجه وي یا منیجر ته متوجه وي، یعنی د هغه لاس لاندې چې دی خلک کار کوي داسې یو کس ته راجع کیږي. پوښتنه دا دی چې ته په خپل کاریر کې تر اوسه پورې څومره کسان چې دی له دندو شړلي دي برطرف کړي دي. دغه پوښتنې کې اصلي هدف څه شی دی؟ اصلي هدف دا دی چې دوی غواړي پوه شي چې ته د استخدام په پروسې کې څومره کمزوری، د خلکو په پیژندلو کې څومره بد دی او بل دا دی چې قضاوتونه دي څومره بې خونده دي. ځکه که یو سړی ډیر کسان شړي له دندو څخه خو حتما دا دی چې هغه ښه استخدام نه کوي یا دا دی چې د خلکو په اړه دغه سړي قضاوتونه چې دي هغه ډیر زیات بې خونده دي، او یا دریمه خبر دا دی چې هغه خپل ټیم ته ښه سپورټ نشي ورکولی یا یې ښه محیط نه دی برابر کړی یا د خلکو نه ښه استفاده نشي کولی. نو ایچ آر غواړي چې په دغو شیانو پوه شي. اوس یې دغې پوښتنې لپاره ښه ځواب څه شی کیدای شي؟ ښه ځواب دا دی چې زه چې کله استخدام کوم ما ټوله هڅه دا وي چې د ایچ آر ټوله پروسه په تخنیکي او علمي ډول سره چې دی د دفتر د اصولو مطابق هغه مخکې ویسم. کله مې چې کس استخدام کړ هغه ته د اړتیا وړ ټول ټرینینګونه چې دي هغه ورته ورکړم. هڅه کوم چې هغه د ادارې په پالیسي او پروسیجرونو باندې زر بلد کړم او که کومې پوښتنې لري هغوی ته وختاً فوقتاً زه ځواب ورکړم. دریمه دی چې زه کوشش کوم چې کله نوی کس راځي هغه ټیم کې زر د ټیم له نورو غړو سره آشنا کړم تر څو هغه وکولی شي چې په اسانۍ په خپل ټیم کې په نوي ټیم کې خپل ځان ومومي. او ایما محیط یا کاري چاپیریال یا ایما طرز کار داسې دی چې زه دفتر کې چې کله کار کوم د فضا داسې برابروم چې هلته چاته چې دی لکه یو قسم د ناآشنای بودن احساس ونه شي. خو که بیا کله هم داسې کېږي چې یو سړي ته موږ ټریننګ هم ورکړی دی، پروسې ایچ آر پروسه مو په تخنیکي ډول مخ سره بولی دی، په ټیم کې مو هغه ته ښه ځای ورکړی دی، هغه مو له ټیم نورو غړو سره هم آشنا کړی دی، هغه ته مو ټول سپورټ هم ورکړی دی، خو بیا هم دا خپل هغه ټارګټس نشي اچیو کولی یا کوم کارونه چې ورکول کېږي په هغې کې ښه نه ځلیږي، بیا مې موږ هڅه دا وي چې دته هغه کوم ریکوایر سپورټ چې دی هغه ورکړو، ځکه دی په موږ باندې هغه فرض دی چې ورته سپورټ ورکړو. خو که بیا هم نه کېدل نو داسې یو کس چې دی بیا په ادارې باندې بار کېږي، دا داسې یو قرض کېږي چې تا اخیستی وي خو بیا یې د ادا کولو وړتیا نه لري. نو بیا هغه برطرفي چې دی د آخري آپشن یا بدیل په حیث کارو. ځو بلې پوښتنې ته. دویمه پوښتنه دا دی چې که چېرته ایتا رئیس داسې یو نظریه یا داسې یو پلان یا داسې یو فکر غواړي تطبیق کړي په خپل ادارې کې یا پروژه کې چې هغه ایتا د ادارې د سقوط سبب کیږي یا ایتا پروژه ورسره ناکامیږي یا چې د ایتا اداره چې د بدنامه کیږي. ایتا اداره مطلب لکه تاسو اداره خو هغه رئیس دی داسې یو پلان لري چې هغه ډیر خطرناک پلان دی، ادارې د ترقي او ودې مخه نیسي. نو په دغه صورت کې څنګه د خپل رئیس مخه نیولی شي یا څنګه له دغه پلان څخه هغه راګرځولی شي؟ نو اوس خبره دا دی چې دوی ایچ آر د دغې پوښتنې په واسطه څه شی غواړي ومومي؟ دوه شیان غواړي چې ومومي. یو دا دی چې ته خپل ادارې ته څومره متعهد یې او دویم دا دی چې تا ارزښتونه څه شی دي. نو ځواب اوس څه شی دی؟ ځواب دا دی چې که زه خپله خبره په یو چا باندې منم نو هغې لپاره ما باید په ادارې کې د ارزښتونو څخه ډک ژوند کړی وي. زه په ادارې کې باید به حیث او ویلیوبل انډیویجول وپېژندل شم یا داسې یو کس وم چې هغه په ادارې کې په دې باندې مشهور وي چې دا خپلو معیارونو او ارزښتونو ته څه شی دی دا متحد دی، دا یو اصولي کس دی. او بل ما تل باید په ادارې کې چې دی ریزلټس پروډیوس کړي وي، خپل هغه نقش مې په ادارې کې چې کړی په اثبات رسولی وي. که داسې یو کس وم نو ما خبره په رئیس باندې یا د نورو ډپارټمنټو باندې تاثیرګذاره وي. که چېرته داسې یو کس نو بیا چې دی لکه ما خبره کول رئیس سره یا د هغه
د هغه د نظر رد کولو لپاره به له ما سره کوم داسې یو مرمۍ نه وي چې زه وکولی شم هغه چې کړم لکه پرې مات کړی شم. نو ځواب څه شی؟ ځواب دا دی چې تر اوسه پورې نیمایي ځواب هم دا و. نو اوس دویم بخش دی دغه ځواب دا دی چې زه د اداري اصولو ته د سټیک هولډرز ګټو ته او دریم دا دی چې خپلو ارزښتونو ته او د اداري ارزښتونو ته دغو ټولو ته په لیدلو سره زه خپل ځواب طرحه کوم، دلایل وړاندې کوم، هغه پروز این کونز چې دي هغه تر بحث لاندې نیسم او فیډباک چې ورکوم هغه فیډباک چې دی د دغو پروز این کونز په نظر کې نیولو سره یې ورکوم. او ایما دغه فیډباک باید داسې فیډباک نه وي چې هغه د توهین شي، هغه باندې د ډیر داسې انتقاد وشي چې هغه په ادارې کې ځان کم احساس کړي. نو هغه کوم فیډباک چې دی هغه څه شی دی؟ هغه کنسټرکټیو فیډباک دی. ځو دریمې پوښتنې ته. دریمه پوښتنه دا دی چې ستا له رئیس اوسني رئیس سره ایتا په اړه خبره کولی شم؟ دلته که ته ځواب ورکوي چې هو، نو کیدای شي تا راز مخکې له مخکې افشا شي ځکه تر اوسه پورې خو ته استخدام شوی نه یې. که ته وایي نه، نو په دغه صورت کې چې دی بیا دوی فکر کوي چې ته کوم شی له دوی پټوي. اوس به ځواب سره کوم ورکوي؟ ځواب به داسې ورکوي چې تاسو کولی شئ چې هر وخت ما له رئیس سره خبرې وکړئ، ایمیل ورته وکړئ، که ټلیفون یا واتساپ له لارې غواړئ ورسره تماس ونیسئ، مشکل نشته دی. خو اول خبره دا دی چې زه باید یقیني شم چې موږ او تاسو یوې پایلې ته رسېدلی یو، ایما استخدام چې دی هغه نهایي شوی دی. ځکه که چېرته تر اوسه پورې ایما استخدام نهایي شوی نه وي یا چې دی موږ او تاسو ترمنځ کوم توافق شوی نه وي، نو تر هغه پورې به ایما هڅه دا وي او تاسو څخه مو خواهش دا دی چې ایما له ادارې سره د دغو معلوماتو ډاکومنټ چې ما خپل ډاکومنټ مې له تاسو سره شریک کړي دي یا ما دغه انټرویو لپاره چې راغلی یم، دغه معلومات چې دي که راز وساتل شي غوره به وي. کله چې موږ پایلې ته ورسېدلو، تصمیم نهایي شو چې زه به دلته کار کوم او استخدام کېږم به، نو بیا زه آماده یم چې تاسو ایما له ادارې سره تماس ونیسئ، ځکه ایما ماضي په تېر ادارې کې چې دی داسې یو ماضي دی چې زه افتخار پرې کولی شم او زه د پټولو لپاره څه شی نه لرم. راځو څلورمې پوښتنې ته. د خپلو تحلیلي مهارتونو په اړه، ابتکاراتو په اړه چې تر دې دمه دې کړي دي یا داسې یو پرېکړې چې ته ورباندې ویاړلی شې، معلومات شریک کړه. دغه پوښتنې ته عموما په انټرویو کې څوک آماده نه وي، ځکه دا داسې یو پوښتنه دی چې موږ چې یو هغه غټو پوښتنو ته تیاری نیسو، خو دا ډول پوښتنو ته بیا آماده نه یو. نو دغه پوښتنه هم تاسو آمادګي ورته ونیسئ، ځان ورته تیار کړئ. دغه پوښتنې ځواب به داسې وي چې تاسو هڅه وکړئ چې آخري ځل کوم تصمیم مو نیولی وي یا داسې پرېکړه مو په ادارې کې کړې وي چې هغې ادارې ته ګټه رسولې وي یا چې دی هغه داسې یو تصمیم و چې په هغې باندې ډونر له تاسو څخه خوشحاله شوی وي یا داسې یو تصمیم و چې کمیونټي کې مو یو مشکل پرې حل کړی وي. هغه آخري پرېکړه، تصمیم یا عمل چې تاسو کړی وي هغه له دوی سره شریک کړئ. ځو پنځمې پوښتنې ته. په کومې ساحې کې ته ودې او انکشاف ته اړتیا لرې؟ دا یو ځل بیا د هغې پوښتنې تکرار دی چې درته وایي what are your weaknesses، یعنی یو ډول نه یو ډول کوشش کوي چې له تا نه اعتراف واخلي چې په کومو ساحو کې چې دی ته کمزوری. نو ایتا ځواب یې داسې وي چې داسې یو ځواب ورکړی، داسې کمزورتیاو په اړه بحث وکړه یا خبرې وکړه چې هغه یې تاسو اوسني کار، دندې او ادارې سره هیڅ تړاو ونه لري. مثلا ووایه چې ولا ایما ډېر ځل هڅه دا وي چې زه نوره نړۍ وګورم، سفرونه وکړم، د باندې لاړ شم، خو د کاري مصروفیتونو له وجې تر اوسه پورې په دې نه یم توانېدلی چې دنیا وګورم یا چې دی سفر وکړی شم. نو دا فکر کوم دا ما یوه کمزورتیا دی چې نه یم توانېدلی دغه مشخص هدف چې دی دا ترلاسه کړم. او شپږمه او آخري پوښتنه د دغه ویډیو لپاره هغه دا چې د څه شي په باره کې ته ډېر زیات تشویش لرې، خو که ته وایې چې نه یې لرم، خو دا غلطه خبره ده، ځکه حتما یو سړی تشویش لري. دنیا ژوند دا رقم دی چې تشویشونو څخه ډکه دی، او که ته وایې چې لرم یې، نو دا بیا یو شي باندې اعتراف کول دی چې باید ونه شي. نو ته داسې د خپل تشویشونه چې دي دا ریډیفاین، خپل وریز چې دي
دا ریډیفاین کړه. مثلا ته وایې چې زه دغه ډېر ګول اورینټډ کس یم، زه کوشش کوم چې کومې موخې ټارګټ چې ماته راکړل شوي دي دا باید په آخر د 3 میاشتو کې 4 میاشتو کې 6 میاشتو کې هغه څه کړم اچیو کړم. نو ما زیاتره تشویش هم دا وي چې دغه موخو ته به ورسېږو به نه رسېږو، یا ما کارونه خدای نخواسته داسې نه وي شوي چې هغه ډایورټ شوي وي او هغه ما هغه عمومي ګول چې د ادارې ماته راکړی یا ټارګټ چې راکړی دی د هغې څخه څه شی کوي سرپیچي کوي. نو که تاسو ځنه نورې پوښتنې لرئ په دې اړه تاسو کولی شئ چې ماته یې کمنټ کړئ او زه یې چې دی په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته ځواب کړم. ډېره زیاته مننه. دا ویډیو له نورو دوستانو ملګرو سره شریک کړئ تر څو ټول ورڅخه مستفید شي.